السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. یو قلم او یو ورقه راواخله. د روژې لپاره داسې یو پلان در سره شریکوم چې د روژې په پای کې کله چې زیری در باندې کېږي چې سبا اختر دی ووایي چې الحمدلله ډېر څه مې وکړل او د دې هڅه مې وکړه چې روژې نه لوی او اعظمي استفاده وکړم او خپل رب راضي کړم. که دغه نیت لري قلم او کتابچه راواخله، راځه راسره په ګډه باندې داسې یو پلان باندې کار کوو چې په پای کې د روژې انشاءالله موږ او تاسې خپل اعظمي هڅه کړي، خپل انرژي مو منظم او په یو پلان سره مصرف کړي چې په پای کې له روژې د یوه ځای په ځای څو چنده ګټه واخلو او استفاده ترې وکړو. دا داسې یو پلان دی چې دا روژه به دې تر نورو روژو درته متفاوته کړي. روژه، زکات، تراویح، لمونځ، صدقه په روژه کې دا هر سړی کوي، اما دا ځل به ته متفاوت او ځانګړې روژه لري. دا ځل به ستا روژه تر ټول عمر دی چې تا روژې پکې نیولي متفاوته او یو ډیره ښه روژه وي چې دې روژې کې به ته وکولی شې د الله پاک په فضل باندې خپل ټول ګناهونه ورژې انشاءالله. راځه قلم او کتابچه راواخله او دا در سره ولیکه. تر ټولو مخکې ولیکه چې دا زما آخري روژه ده. ځان سره دا ولیکه چې دا زما آخري روژه ده. له دې هاخوا بله روژه کیدای شي زه ورته ژوندی نو معلومه نه ده چې زه او ته به ژوندي یو او که نه. دا زمونږ آخري چانس دی. دا ځان سره ولیکه. دا روژه زما آخري چانس دی، بل چانس کېدای شي ماته په لاس را نشي، نو په همدې خاطر باندې باید زه له دې روژې پوره استفاده وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د هغه انسان پزه دې په خاورو ککړه شي، یعنی هغه انسان بدبخته شو او دی بدبخته دی چې روژه پرې راشي، دی روژه ومومي او د روژې په پای کې دته بخښنه ونشي. داسې انسانان بدبخته دي. که غواړې له دې بدبختۍ بچ شي نو ځان ته دا ولیکه په پلان کې دی دا روژه زما آخري چانس دی. دې نه زه دومره استفاده کوم چې الله پاک ټول ګناهونه ماته وبخښي. دویم، په دې روژه کې د الله پاک په فضل ټول ګناهونه زه خپل بخښمه انشاءالله. د الله پاک نه بخښنه غواړم، هڅه کوم، عبادت کوم، زحمت وباسمه چې الله پاک ماته دا روژه داسې یوه میاشت کې چې په دې کې زما ګناهونه په پای کې ټول بخښل شوي، روژه تېره شي زه وبخښل شم. او د دې حدیث مصداق نشم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان بدبخته شو چې روژه پرې تېره شوه او دته ګناهونه ونه بخښل شو. دریم پلان ځان سره ولیکه. دا دویمو چې روژه کې زه خپل ټول ګناهونه معاف کوم. دریم کې ولیکه چې زه په دې روژه کې یو وار ختم کوم څنګه د قرآن کریم د یوه سورت ژباړه او ترجمه زده کوم. یعنې دې روژه کې تا شاید پلان نیولی چې څو ختمه وکړي، خو راځه یو ختم وکړه او تر څنګ د بل ختم په ځای یو سورت وټاکه، سورت یاسین، سورت رحمان، سورت ملک، هر یو تن چې ستا زړه غواړي هغه انتخاب کا او په دې روژې میاشت کې د هغې ترجمه او تفسیر زده که. د قرآن کریم اسلوب همدا دی. صحابه رضی الله عنهم به له قرآن سره همدغه تعامل کوو. صحابه وایي چې موږ به لس آیتونه زده کول، یو صحابي وایي موږ به لس آیتونه زده کول، بیا به مو په هغې عمل کوو، بیا به مو لس نور زده کول. قرآن کریم په همدغه اسلوب نازل شوی هم دی، په 23 کلونو کې نازل شوی دی. یعنې موږ او تاسې په دې روژه کې که د تلاوت تر څنګ چې کوو که یو صورت له معنا او ژباړې سره زده کو انشاءالله لاسته راوړنه لرو. د دې تر څنګ دې روژه کې د تصمیم ونیسه چې زه په دې روژه کې لمونځ له ژباړې سره زده کوم. دا ولیکه ځان سره، لمونځ له ژباړې سره په دې روژه کې زده که. په دریم پلان کې دی یو دا ویل چې د قرآن کریم یو ختم کوم که دې پلان نیولی، بل دا چې د قرآن کریم یو صورت له ژباړې سره زده کوم، دریم دا چې لمونځ له ژباړې سره زده کوم. لمونځ له ژباړې سره کېدای شي په یوه ورځ کې زده کړې، اما خیر دی ته
په یوه میاشت کې بار بار تکرار که بار بار تکرار که تر دې چې پوره دې زده شي انشاءالله. څلورم پلان دا تصمیم ونیسه چې په دې میاشت کې زه د هیڅ چا کوشش کوم چې د هیڅ چا غیبت ونه کم، کینه ونه کم، دروغ ونه وایم او نور دغه ورته کارونه چې د انسان ثوابونه پرې له منځه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله پاک ستاسې دغسې روژې ته ضرورت نه لري، ستاسې دغه د خوراک او څښاک بندولو ته ضرورت نه لري، مګر دا چې تاسې قول الزور یعنی دروغ ویل، حسادت کول، کینه کول، دغه شیونه یا کنځاوې کول، سپکې سپورې ویل، دغه شیونه تاسې پرېنږدئ. الله پاک که تاسې دغه قول الزور یا دغه کینه، حسادت، دروغ او دغه نور شیونه، کنځا، سپکې سپورې د ژبې ګناهونه پرېنږدئ، الله پاک ستاسې دغه خوراک او څښاک بندولو ته هیڅ اړتیا نه لري. نو په روژه کې ځان ته دا ولیکه چې زه په دې روژه کې له دغه منفي صفتونو ټولو نه ځان ساتم او ځان ترې بچ کوم او ځان هڅه کوم چې دا روژه زما متفاوت ژوند متفاوته روژه وي. پنځم پلان ولیکه چې روژه کې میوزیک نه اورم. هیڅ په دې روژه کې زه هیڅ میوزیک نه اورم، په ځای قرآن کریم تلاوت اورم. دې روژه کې د دا تصمیم ونیو او ونیسه او ویلیکه ځان ته چې هغه پخوا وخت کې چې مې هر څه اورېدل، که ترانې وي، که موسیقي وه، که بل وه، که هر څه و، په دې روژه کې زه یوازې قرآن کریم اورم. قرآن کریم په اورېدو باندې به دې دغه وخت هم په عبادت تیر شوی او بل د قرآن له کلماتو سره به ماشنا شوی. بیا چې ته کله قرآن لولې، قرآن لوسته به درته ډېر اسانه وي، تر پخوا به ډېر په اسانۍ باندې قرآن لولې. بل دا چې تجوید به زده کړې. تر ټولو مهمه دا چې د ثواب او دا وخت چې د په عبادت تیر شوی دا کومه ده. شپږم ولیکه چې په روژه کې خواله رسنۍ یا سوشل میډیا نه کاروم. په دې روژه کې زه سوشل میډیا، فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، ټویټر، هر شي چې دا غاړې ته پرېږدم لرې کوم، بیخي استعمالوم نه، او که استعمالوم ډېر کم استعمالوم، حد اقل ترې راولم. په ځای دغه وخت د قرآن کریم په تلاوت، په اذکارو، په عباداتو، په ذکر، صدقه ورکولو په دغه باندې تیروم. دا در سره ولیکه. دا د شپږم پلان شو. اووم ځان ته ولیکه چې هر شپه تر پیشنمي 1 ساعت مخکې راپورته کېږم او عبادت کوم. دغه تر پیشنمي 1 ساعت مخکې راپورته کېده دا د عادت که په دغه 10 ورځو کې هر شپه راپورته کېږه له پیشنمي 1 ساعت مخکې، یا مثلا د سهار پیشنمي چې د مخکې که کوو تر سهاره پورې 1 ساعت وخت دی، دغه وخت زخه او دس کوه، راځه په چای نماز باندې کېنه، د الله پاک سره راز و نیاز کوه، تهجد لمونځ کوه، قرآن کریم تلاوت کوه، ذکر و اذکار کوه، توبه کوه، الله پاک نه بخښنه غواړه، دعاګانې کوه، د خپل مشکلات الله پاک ته وړاندې کړه چې دا راته حل کړه. دا د عادت که هر شپه دا کار کوه، یوه شپه هم قضا نه کړي، ټوله چې یعنې هر شپه تېرېدله د انرژي زیاتوه چې دا کار وکړي. 8 ځان ته دا ولیکه چې هر لمونځ نه وروسته که غواړې د قرآن کریم یو ختم وکړي، هر لمونځ نه وروسته 4 پاڼې قرآن کریم زه وایم. هر مونځ چې د کوو قرآن کریم موبایل اپلیکیشن کې یا مثلا په دغه کې قرآن کریم در سره موبایل کې هر رقم چې تا ته اسانه راواخله، ځای نشاني که هر لمانځه نه وروسته 4 پاڼې قرآن کریم اجل لوله. که دا وکړي انشاءالله د میاشت اخیر کې به دې قرآن کریم یو تلاوت کړی. که غواړې 2 ختمه وکړي د هغې په ځای زما د ورورۍ مشوره به درته دی چې لکه اول کې چې مې درته وویل د قرآن کریم یو سورت له ژباړې سره زده کړه او د لمونځ معنا زده کړه. دا به درته ډېره بهتره دا به د متفاوته روژې. 9 روژې دپاره یو ځانګړې بودیجه وټاکه. مثلا هر څومره چې دې وس کېږي، 500 افغانۍ، 1000 افغانۍ، 2000، هر څومره چې دې وس کېږي، هر ورځ او هر ماښام ځان ته د دغې بودیجې نه یو اندازه پیسې
وټاکه مثلا چې تقسیم یې په 10 باندې چې هر ورځ مثلا 2 وخت د هغې نه ته یو چاته صدقه ورکړي. داسې کوه د ورځې د دې پیسو نه لږې څومره چې د وس کېږي ستا کار دی، څومره 100 روپۍ 200 هر څومره چې کېږي دا راخله او غریبانو ته یې ورکوه. د شپې هم دا کار کوه، له دغې بودیجې راخله مثلا د شپې هم یو اندازه پیسې صدقه ورکوه، ماښام لمونځ نه وروسته ماخوستن لمانځه ته چې تلې په لار کې چاته ورکوه، یا مثلا جومات نه بیرته راتلې پیشنمي کې هر چا هر هغه تا ته راحته وي، خو د شپې تر سهاره پورې یوه برخه یو دفعه دې نه صدقه ورکوه او د ورځې له دې نه یو ځل صدقه ورکوه. دا در سره ولیکه. زه درته اخر کې وایم چې ولې دا کار کې. د 9 پلان کې دا ولیکه چې هر ورځ خلکو ته روژه ماتې ورکوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې روژه لرونکي کس ته روژه ماتې ورکړي لکه د چې د هغه کس روژې په اندازه د ثواب ترلاسه کوي، لکه د چې 2 روژې نیولي. که 10 کسو ته روژه ماتې ورکړي لکه 10 روژې چې دې نیولي. نو دا د عادت کړه چې هر ورځ روژه ماتې کې خلکو ته روژه ماتې ورکړي او په دې سره ته 100 روژې په یوه ورځ ونیسي. دا ډېر زیات مهم کار دی، دا عادت کو دا کوه. 10 هر شپه ولیکه، هر شپه د قدر شپه ده. هر شپه په دې نیت باندې عبادت کوه، دغه پلان چې مې درکو هر شپه د عملي کوه او په دې نیت باندې شپه په عبادت تیروه، قیام اللیل باندې تیروه، په عبادت تیروه چې دا د قدر شپه ده. هر شپه چې تیریده لا نور هڅه کوه، لا نور خپل انرژي مصرفوه، لا په دې فکر کوه چې دا د قدر شپه ده. نن شپه د قدر شپه ده، سبا شپه فکر کوه نه غنوه دا شپه د قدر شپه ده. هر شپه لا دې د لیوالتیا ډیروه، لا دې د شوق ډیروه، لا دې د انرژي او د زحمت او کوشش ډیروه. که چیرته یوه شپه داسې تا پیدا کړه چې هغه د قدر شپه او دا د قدر شپه وه، نو په دې معنی چې تا به 83 کاله دغه هر عبادت چې په دغه شپه باندې تکې لکه 83 کاله چې د هر شپه د عبادت کړی. تر دې هم غوره، ځکه الله پاک فرمایي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر. قدر شپه تر 1000 میاشتو غوره ده. نو قدر شپه چې تر 1000 میاشتو غوره ده په دې معنی چې که دغه شپه کې تا عبادت وکړ او ته هر شپه په دې نیت راپاڅېږي چې دا د قدر شپه ده، ځکه معلومه نه ده چې د قدر شپه اوس په کومه شپه کې ده. که چېرته روژه مونږ او تاسې یوه ورځ شاته نیولي یا یوه ورځ مو مخکې نیولي، جفت تا خو رانه غلطېږي. صحیح ده چې په حدیث کې راځي چې دا تاق شپې 28مه شپه او 25مه او متفاوته حدیث راځي، متفاوته شپې ښیي. دا صحیح ده، اما که زمونږ نه جفت تاق غلط شوي بیا مونږ به په 26مه فکر کوو 28مه شپه ده، په 28مه به فکر کوو 26مه ده، ګډوډي کېږي. نه، اول له شپې نه حکمت په همدې کې دا دی چې دا شپه پټه شوې ده، په نورو شپو کې معلومه نه ده چې ته دا ټولې شپې په عبادت تېرې کړې او داسې نه ده چې ته 28مې شپې ته ناستې ته به قدر دې په نصیب شي الا ماشاءالله، بلکې هر شپه په دې نیت عبادت کوه چې همدا د قدر شپه ده او دا شپه زه په عبادت تېرومه. کېدای شي سبا شپه بله هر شپه په دې نیت عبادت کوه چې راپاڅېدې فکر کوه لږ عبادت قدیم کوو، نیت دا کوه چې نن د قدر شپه ده زه عبادت کومه. که دغه شپه باندې تصادف برابر شوي او نیت دې همدا وي چې د قدر شپه ده، الله پاک به تا ته د په دې یوې شپې باندې د 83 کلونو عبادت ثواب درکړي. تر 1000 میاشتو بهتره عبادت ثواب الله پاک درکړي. خوشبخته به هغه انسان. دا روژه به دې متفاوته وي. زه ډاډه یم چې کله د روژې اخیر ورځ راځي او سبا زیری کېږي، که دغه پلان باندې د عمل کړی انشاءالله ډاډه اوسئ چې هلته به په دې زړه مو خوشحاله او ارامه وي، سکون احساس به کوئ چې الحمدلله روژه کې مې یو څه وکړل. تراوو ته تګ، لمونځونه کول، تلاوت کول، دا ټول خلک کوي، عام مسلمانان هم دا کار کوي. ته باید په دې روژه کې متفاوت واوسې. دا روژه کې باید ستا هر څه بیل وي. ته باید جدي واوسې. تا د روژې دپاره څه پلان جوړ کړی دی دا راته په کمنټ کې ولیکه، زه وګورم چې تاسې څه پلان جوړ کړی، کېدای شي ماته ګټور وي انشاءالله. نو الله پاک دې تاسو ټولو ته اجر درکړي، بختوره روژه ولرئ. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې په دې روژه کې خپل ټول ګناهونه ورژو، جنت ځان ته وګټو انشاءالله، او په قیامت کې بیا
په ګډه سره ټول جنت کې راټول یو، همدا ورځې او شپې یادوو انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.